2025 ختم شو 2026 شروع شو نوی کال شروع شو د نوی کال پر راتلو باندې خلکو خوشحالي وکړي چا کیکونه کټ کړل چا د شپې ګډاګانې وکړي چا مجلسونه وکړل چا څه وکړو چا څه وکړو دومره نافو خلک یو چې یو شی مو د لاس نه ووتل نو په هغې مونږ خوشحالي وکړي تاوان مو وکړو نو په هغې مو خوشحالي وکړه عام طور پر خلک خوشحالي په هغې څیز کوي چې لاس ته یې راشي او چې د لاس نه یې وځي په هغې باندې څه کوي خفګان کوي مونږ چې د لاس نه ووتو په هغې خو خوشحالي وکړله یو کال زمونږ د ژوند نه لاړو 2025 زمونږ د ژوند نه ووتو عمر مو کم شو نو پکار خو دا و چې په دې باندې مونږ غم کړی وی خفګان کړی وی مونږ پې څه وکړله خوشحالي وکړله مونږ له دا حساب پکار دی چې کال روغ تیر شو په دې کال کې ما نیکۍ څومره کړي دي ما الله څومره رضا کړی دی ما ګناهونه څومره کړي دا حساب د ځان سره پکارو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایلو وی زما چې یو ورځ داسې تیر شي چې په هغې کې ما د الله ذکر کم کړی وي که نه وی په هغې ورځ باندې ما ته ډېر افسوس وي یو ورځ زما د ژوند نه داسې لاړ چې ما پکې الله لږ کم یاد کړی و زه ټول عمر په هغې ورځ باندې افسوس او جړا کوم چې دا ورځ خو دوباره زما ژوند ته نه راځي دا خو لاړه زمانه او په دې کې ما الله کم یاد کو مونږ روغ کال زمونږ نه تیر شو په کار دا و چې په دې کال کې مونږ د ځان سره حساب کړی وی خو که ما پکې نیکۍ کارونه ډېر کړي یقینا ماله پې خوشحالي پکار وه خو که زما نه پکې د ګناهونو کارونه ډېر شي بیا پې ماله جړا پکار وه خوشحالي نه وه پکار بیا پې مونږ له جړا پکار ده غم پکار دی نو دا نور څه نه دي مونږ په دې باندې پوه هم نه یو خو دا بس دغه یهود او نصواره په دغه شپه باندې خوشحالۍ کوي چې مونږ هم کوو فکر راته هم نشته چې دا خوشحالي مونږ ولې کوو روغ کال زما د ژوند نه تیر شو لاړو ووتو زه په خوشحالي ولې کوم پوه پې نه یو خو صرف یهود او نصوارای کوي نو مونږ هم کوو حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د یو قوم مشابهت اختیار کو دیم د هغې نه شو نو مونږ په دغه شپه باندې کیکونه کټ کول ډانسونه کول خوشحالۍ کول چراغا کول ته دې مونږ ته هېڅ حقیقت نه دی معلوم خو صرف د دې وجې نه کوو چې یهود نصارا کوي بس مونږ هم کوو د هغې په تابعدارۍ کې لګیا یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي په اخره زمانه کې به دا مسلمانان د یهودو او د نصواراو داسې تابعداري کوي که هغوی په یوه سوړه ننوځي نو دوی به هم ننوځي چې دغلته څه چل دی په یو سوړه هغوی ننوتل که نه دی به پسې هم ننوځي ځان به تکلیف کوي چې په دې سوړه کې دننه څه چل دی چېرته داسې به تابعداري دی د هغې کوي نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زما چې یو ورځ داسې تیره شي پای کې ما الله کم یاد کړی په هغې ورځ باندې زه افسوس کومه غم کومه چې دا ورځ زما د ژوند نه ووتله او ما پکې الله کم یاد کو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خو عجیبه صحابي دی که نه امین الامه ورته ویلی کېږي د امت امین دیانتدار انسان او د ایمان راوړلو واقع هم ډېره د د دیانتداري ګرځېدلې وه ایمان راوړلو واقعه هم د دیانتداري ګرځېدلې وه سبب یې دا دیانتداري ګرځېدلی و نبي علیه الصلاة وسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه دواړه وو داسې په لاره باندې روانو د ګډې بیزې سره ولې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل ای لکه مونږ د دې ګډو بیزو نه لږ پی راکړه چې اوس کو تږي شوي یو او د عربو عادت هم دا چې ګډې بیزې به چا سره ولې چا به ترې وغوښته نو ورکول به یې ځکه مېلمستیا د هغې مشهوره وه ویې لکه دې ګډو بیزو نه مونږ لږ پی راکړه وږي شوي یو عبدالله ابن مسعود ورته وویل زه تاسو له نشم درکولی ابوبکر رضی الله عنه فرمایل ولې نشي راکولی مونږ له ولې نه راکوی ویې ځکه دا ګډې بیزې زما نه دي نو دا زما نه دي د دې دا پی چې دي دا د بل چا دي نو د هغې د اجازت نه بغیر زه څنګه تاسو ته پی درکړم زه دا نشم کولی چې مالک می خبر نه او زه د هغه د بیزې نه پی واخلم او تاسو له یې درکړم نبی علیه السلام ته دا خبره ډېره زیاته خوښه شوله چې دا هلک خو ډېر زیات امانتدار هلک دی وی ټیک ده مونږ له د دې بیزو نه داسې بیزه راکړه چې پای کې پی نه وي داسې بیزه راکړه چې پای کې څه نه وي پی نه وي نو چې پای کې پی نشته خو دا مالک څه پکې نشته هغې کې خاصې پی نشته دی مونږ له دا بیزه داسې راکړه چې پی دې پکې نه وي
وی ټیک ده دغه چیلې د پی پکې نشته وچه چیلې د دغه انسان له پی واخلی حیران شو چې دوی په وچه بیزه څه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام له چا چیلې راوستې شوه، نبی علیه السلام بسم الله وویل او د هغې غولانس ته یې لاس کو چې څنګه یې غولانس ته لاس کو د هغې تیان د هغې غولانس د پیو نه ډکه شوله. نبی علیه الصلاة والسلام تی پی واغستلو په خپله یې مسکل، ابوبکر رضی الله عنه مسکل او ابوبکر د هلک له ته ورکړه چې دی موړ شي، یا عبدالله بن مسعود له ته ورکړه چې دی ته هم پی وسکي دی ته هم موړ شي. هغه ته هم پی واغستل موړ شو چې دا واقع ولیده چې وچه بیزه و هغه په ده باندې زنده شوله. د هغې وجې نه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیا په نبي علیه السلام ایمان راوړو. نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به فرمایل وی زما د ژوند نه چې یوه ورځ هم داسې لاړه چې په هغې کې ما الله کم یاد کړی دی نو په هغې باندې ما ته افسوس او واویلا ده چې دا ورځ زما ژوند ته بیا نه راځي. نو به هر حال د رجب میاشته په دې کې د رمضان المبارک د روجو دپاره تیارې پکار دی. نبی علیه الصلاة والسلام به د دې میاشت نه د روجو تیارې کو، د رمضان المبارک د میاشتې تیارې به یې کو. او چې رمضان المبارک شروع شو نو حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه الصلاة والسلام به خپل لنګ ټیټ کو کلک پی کو چې د رمضان مبارک میاشت په شروع شوه نبی علیه السلام به خپل لنګ کلک وتړو. مطلب دا خلک چې ملا ورته وتړه، نبی علیه السلام به د الله عبادت ته ملا وتړله. په فرض عبادت کې به نبی علیه السلام بیا د هیڅ رعایت نه کو. حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي رضی الله تعالی عنها وی نبی علیه الصلاة والسلام به زمونږ سره ناستو ښه مشغول و او خبرې اترې به راسره کولې، خو چې کله به اذان وشو نبی علیه السلام به واورېدو نبی علیه السلام به مونږ داسې هیر کو ګویا چې مونږ پیژنیم نه نبی علیه السلام به مونږ طرف ته داسې اړو توجه نه کوله، ټوله توجه به خپل عبادت ته وکړه. عایشه بیبي فرمایي هانکې د عایشه بیبي سره د نبی علیه السلام څومره مینه وه، څومره محبوب ترین بیبي وی ده د نبی علیه السلام چې د عایشه بیبي سره کومه مینه وه که نه د هغې مثال نه مخکې تیر شوی دی نه به اوس راشي چېرته، د هغې مثال نشته دی. دومره د نبی علیه السلام د عایشه بیبي سره مینه وه. خو چې کله به وي اذان وشو نو نبی علیه السلام به مونږ داسې حسابولو ګورو چې مونږ پیژنیم نه، خپله ټوله توجه به عبادت ته کړه ده. په نفلي عباداتو کې به بیا نبی علیه السلام د خپل اهل و عیال رعایت کو، فرضي کې به بالکل نه کو، خو نفلي عباداتو کې به نبی علیه السلام بیا د کور والو لږ رعایت کو. لکه حدیث مبارک کې راځي عایشه بیبي فرمایي وایي زمونږ کوټې وړې کوټې وي، نبی علیه السلام به تهجد له پاسېدو تهجد به یې کول د شپې. نو چې کله سجده به یې لګوله نه هلته به زما خپې وي، زه به ملا ستومه نو د نبی اسلام د سجدې په ځای باندې به زما خپې وي. نو چې کله نبی علیه السلام به سجدې له راته نو ما ته به اشاره وکړله، نو ما به خپلې خپې راټولې کړې. نو چې نبی علیه السلام به سجده وکړه او پسې بیا به ما خپلې خپې وغځولې. نو نبی علیه السلام به تهجد کول او زه به ملا ستومه، خو نبی علیه السلام راته دا نه دي ویلي چې عایشه پاسه تم تهجد وکړه که نه، تم پاسه تهجد وکړه که نه، ما ته یې دا نه دي ویلي. په نفلي عباداتو کې به بیا د خپل اهل و عیال رعایت کو، خو په فرضي عباداتو کې به بالکل نه کو. وی چې کله اذان وشو بیا به مونږ بالکل ایر کړو، بیا به د مونځ تیاری کو. نو مونږ لم پکار دي چې د رجب میاشت شروع ده چې د دې نه اوس مونږ د رمضان المبارک تیاری شروع کو او دا دعا ډېره غواړو چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. دا دعا زیاته په دې میاشت کې وایو او په دې میاشت کې ځان د ګناهونو نه ساتو. الله تبارک وتعالی رضا کو مونږ ټول کال 2026 کال تیر شو، 2025 کال زمونږ تیر شو. په دې ټول کال باندې مونږ د ځان سره حساب وکړو چې یاره ما پکې نیکۍ څومره کړي دي، ما پکې د خیر ښېګړي کارونه څومره کړي دي، ما پکې ګناهونه څومره کړي دي. کو چېرته زمونږ د خیر ښېګړي کارونه او د نیکو کارونه د ګناهونو نه زیات وو نو ووایه شکر الحمدلله. خو کو چېرته نیکۍ کمې وي او ګناهونه زمونږ زیات وو نو بیا د هغې توبه وباسه او په راروان کال کې دا قص وکړه چې الله په تیر کال کې مې ته خفه کړی خو په دې کال کې به تا نه خفه کړو. دا قص وکړه او توبه وباسه او د زړه د اخلاص توبه وباسه او دا مه وایه چې ما روغ کال ګناهونه وکړو نو دا به څه کېږي،
دا به څه کېږي توبه بس الله تبارک وتعالی ډېر زیات معاف کوونکی دی خو پکار ده چې موږ د ځان سره حساب وکړو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وحاسبوا قبل ان تحاسبوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا حساب د ځان سره وکړه مخکې د دې نه چې ستا سره څه وشي حساب کتاب وکړی شي نن د ځان سره حساب وکړه که نه روح کال پرېږده ماسخوتن سملاستې دا بړستن او کمبل دې په مخ باندې راواچو توره تیاره شوه ووایه وایي دا قبر دی زما نه سوال جواب پوښتلی کېږي ما نه تپوس کېږي زه الله ته ولاړ یم الله رانه تپوس کوي زه جواب ورکوم خو که نن دې جواب ورکولی شو نو ووایه زه به سبا جواب ورکم خو که نن در سره جواب نه و نو سبا هم جواب نشي ورکولی وحاسبوا قبل ان تحاسبوا حساب وکړه د ځان سره مخکې د دې نه چې تا سره څه وکړی شي حساب وکړی شي نن ووایه وایه زه د الله په دربار کې ولاړ یم او الله را سره حساب کتاب کوي او که جواب دې ورکولی شو خو زه کامیاب یم جواب ورکولی شم که نن دې نشو ورکولی سبا هم نشو ورکولی جواب که نه نو د تیر شوي کال په تیرېدو باندې خوشحالۍ نه خفګان پکار دی الله د ژوند نه مې حصه لاړه الله ته مې پکې راضي نه کړي الله پر روان کال کې به زه دا قص کوم چې تا به راضي کوم د نن نه توبه وباسه ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اډو چېرته ګناه کړی نه دی د چېرته اډو ګناه کړې نه ده الله تبارک وتعالی چاله پیغور نه ورکوي الله چاله پیغورو نه ورکوي دا بندګان پیغورونه ورکوي ښه چې د انسان سره د بد وکړو ښه سم بد دې ورسره وکړو او په آخر کې دې ورته وي یاره ما معاف که نو هغه به درته وي چې څه دې را سره کوله خو دې وکړو اوس وایي چې ما معاف که الله تبارک وتعالی دا نه فرمایي ښه حتی در دې پورې چې د زنکدن سلګۍ شروع شوي لا نه دي او د هغې نه دې مخکې وي چې الله ما معاف که الله فرمایي معاف مې کړې سال امرۍ ته نه دی را رسېدلی او د هغې نه دې مخکې توبه ویستم الله تبارک وتعالی دې معاف کوي اوس تر سره هم موکه ده توبه وباسه د الله تبارک وتعالی په دربار کې او الله تبارک وتعالی ته ما معاف که الله به دې معاف کړي ځکه چې سبا بیا په الله تبارک وتعالی ته به جاړو پریاد بکو چې الله ماله غونته لږ ټایم راکړه چې زه ته رضا کړم بیا ټایم میلاویږي بیا ټایم نه میلاویږي ځکه چې هغه کور د حساب دی هغه کور د عمل نه دی نن کور د عمل دی او کور د حسابو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل که نه وی انتم فی دار العمل ولا حسابه وغدا فی دار الحساب ولا عمله نن په کور د عمل کې حساب کتاب در سره نشته کو ښه کوي او کو بد کوي څوک درنه تپوس نه کوي وغدا فی دار الحساب سبا به په کور د حساب کې ولاړې ولا عمل بیا عمل نشته دی بیا عمل نشته بیا به الله تبارک وتعالی ته ډېرې چغې وایي فریاد به کوي الله ماله یو 15 منټه راکړه الله ما دې دنیا ته لږ غونته ولېږه چې تا رضا کړم خو بیا واپسې نشته دی نن هغه مهلت مونږ له راکړی دی هغه موقع الله تبارک وتعالی مونږ له راکړې ده چې الله تبارک وتعالی پکې مونږ رضا کو رونو د رجب میاشته بختوره میاشته را روان پسې بیا شعبان دی هغه هم ډېره بختوره میاشته نو چې دا 2 میاشتې مونږ دومره تیاری وکړو چې د رمضان المبارک روجې نیسو چې هغه را باندې بیا بوج کېږي نه او په دې میاشتو کې دا دعا کوي چې الله تبارک وتعالی ما د رمضان المبارک میاشت ته ورسوه الله ما د رمضان میاشت ته ورسوه ځکه د رمضان المبارک میاشت ته رسېدل دا د الله د طرف نه لوی نعمت دی په انسان باندې کله چې ته د رمضان المبارک میاشت ته ورسېدې دا په الله په تا باندې رحمت وکړو نعمت یې در باندې وکړو ولی ځکه چې په رمضان المبارک په میاشت کې الله تبارک وتعالی بیا نفل په فرضو بدلی او فرض په 1 دی یو فرض په 80 باندې بیا یو فرض په 80 بدلیږي نو دا د الله د طرف نه نعمت دی که نه دی دا د الله د طرف نه لوی نعمت دی د دې وجه نه په دې میاشتو کې دعا غواړه الله ما د رمضان المبارک میاشت ته ورسوه او چې د رمضان المبارک میاشت ته ورسېدې نو بیا پکې ځان ښه ستړی که د رمضان مبارک په میاشت کې رونو د رجب میاشت شروع ده ما درته اوس وویل چې حدیث مبارک کې راځي په رجب کې ګناه د نورو میاشتو د ګناه نه زیات بدتر دی او د رجب په میاشت کې نیکي د نورو میاشتو د نیکۍ نه زیاته بهتر ده
نو چې په دې میاشت کې موږ په خصوصي توګه باندې ځان د ګناه نه وساتو پکار دا چې ټول عمر موږ ځان د ګناه نه ساتو خو بیا هم بنده د کله کله کوتاهۍ ته کېږي په دې میاشت کې موږ په خصوصي توګه باندې ځان د ګناه نه ساتو ټول کال د الله تابعداري پکار ده او نیکۍ کارونه پکار دي خو د رجب په میاشت کې په خصوصي توګه باندې نیک اعمال پکار دي او دغه رنګې د پیر او د جمعرات په ورځ باندې د څلورمې او د زیارت په ورځ باندې په خصوصي توګه باندې روژه نیول پکار دي دا خو ټوله میاشته کولی شي ټول کال یې کولی شي ځکه چې په دغې ورځو باندې د انسان اعمال د الله په دربار کې پیش کیږي نو چې کله زما او ستا اعمال د الله دربار ته ځي چې مونږ روژه نیولې وي ځکه په عباداتو کې بهترین عبادت چې دی هغه روژه ده الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین